خلک د کیمرې په شیشه د خلکو ته ښیي د اواز داس والا ته یې ښیي چې یاره دا وکسه دغه د سترګو کې اوښکې دا جړه دا فریاد دا تاسو وینو نو دا څه د خپل بچي ور یادېږي خپل کور ور یادېږي بابا څه تکلیف دی تا داسې بچی ته یادېږي دغه هم زړه غواړي چې یاره موږ هم دغسې ښه جامه وای ښه کپړه وای ښه خوراک وای خو څه له بېوسي دو کور کې غربت دی نشې تماشې کې سره زمونږ لکه چې ډېر سپک نظر باندې خلک ګوري که چاله ودرېږو ټیکاره چاله ووایي راته وایي چټ خبرې وکړي او دکې راکړي رسخت بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخښونکی مهربان ذات دی. ملګرو دا وخت په جمرود علاقه کې موجود یم، په شاکس کې راسره ولاړ یو باباجي چې دا په یوه نشه کې مبتلا دی. د سره موږ د دې په هکله خبرې کوو چې یاره نشوله څنګه راغلي او واده یې کړی نه یې کړی، نشوله نور خلک راځي. سي صاحب موجه راځي خوښه لږ دا راته ووایي چې کومې علاقې سره تعلق ساتي؟ زه چې مردان یم. مردان یې ته؟ او دا راته ووایي چې نشوله څنګه راغلی نشو طرف ته؟ دا چې به داسې ملګري وایي په کله به چرس کله ما به چرس کړ هی چرس بکس کړی وه هغه په دې شل باندې پرې راوړلی وه. ښه لکه نشوله مخکې څه کاروبار کولو نشوله؟ ډرایور یم. ښه غټ ګډ ډرایور یې؟ حاجي اکبر مې کړی و کله به سعودي کې تېر کړی الحمدلله. اوس چې په دا روډ باندې پروت و خلک ځي او راځي که نه او دومره یخني وي نو تاسو یاره تاسو یخني نه کېږي دا خلکو ته تاسو نه ګورئ؟ تاسو ولې نه کېږي ټوله شپه ځان ته اور بلو شاپر هم راغونډې کړي یې اور بلو په یې باندې بس ټایم تېر وخاندي. ښه په دا مشره کې د خلک په کوم نظر ګوري یاره تاسو چې په کوم ګلاس کې اوبه وڅکئ هغې کې خلک اوبه نه څکي کوم هغې کې روټۍ وخورئ؟ نه جي نه په شاپر کې سالن راکوي ځان له جوس ډبې هم راغوښتې په دې کې اوبه کوم ځان له راوړي. او دا راته وایه چې بچي یې شته واده یې کړی و که نه؟ شپږ بچي مې دي. اوس هغه څوک ساتي چې تاسو داسې نشو کې مبتلا وو؟ نه جي هغه واره مې هم شته او پلار مې وارث صاحب مې دی فوجي دی. ښه اوس تاسو تپوس نه یې کړی تاسو پسې راغلي نه دي؟ نه ولې نه یې راغلی زه تللی ما وتلی وم بس بیا دې سخر په دغه شو بیا دې پسې راغلم. کوم یو لکه ستاسو غم یې نه یې کړی کوم هسپتال کې نه یې ورکړی چې ستاسو علاج شوی وی؟ نه جی هسپتال کې عمل یې کړی د شیرپو کې 15 دن بعد به بیا ستاسو نمبر راشي بیا هم داخل کړو. نو دا خو شیرپو هسپتال کې علاج نه کېږي دی خو خپل هسپتال وي که نه؟ نه دی جی شیرپو سره دی خپل کانټیکټ هسپتالونه شته که نه او جی شاهي بالا ورته وایي شاهي بالا کې علاج کوي او جی. دا نور خلکو ته څه میسج ورکوئ چې نشې کوئ؟ نه جی نه ډېر غلط شی دی والله تیار مومن مسلمان وساتي سره زمونږ لکه چې ډېر سپک نظر باندې خلک ګوري که چاله ودرېږو ټیکاره چاله ووایي راته وایي چټ خبرې وکړي او دکې راکړي رسخت هم کړي. هسې چا مې هسپتال یې بوتلو کوشش نه کړی چې هسپتال یې بوتلو. بله ورځ ما یو کس نه پوښتنه کوله هغه وایي چې موږ شپې هسپتال یې بوتلو یو 3 ورځې پکې تېرې کړې شپې 3 بجې موږ راوشړلو هسپتال نه ویې وهلو. دا رښتیا دي که دروغ دي؟ هغه ورځ موږ بوتلي خو بس پکې ځای نو کسان ډېر وو نو بس بیا واپس 15 پس بیا داخل کړو پکې ډېر زیات کسان وو. 15 دن بعد به بیا ویده ته هغه در پوره به شو نوم مو مې رالیکلی ایډرس یې نه اخیستی او جي ماشاءالله. حاجي صاحب تاسو د خلکو په هکله باندې تاسو څه یې؟ دا خلک خو داسې خلک دي چې د مینې او د خلوص خلک دي خو صرف نفرت په دا وجه ته خلک کوي چې دو دا کمه نشه کوي دا ګندګیري کوي دا په وجه باندې ته خل نفرت کوي ته ګیله من دي کور والا خپل خپلوان ټول ځکه دا ډېر ښه خلک دي د مینې خلک دي خو صرف چې دا نشه پرې نو دا خلکو مونږ راخلو دغه بچي خپل بچي ګڼو دغه سره مونږ ودارو په هر لحاظ سره هر ځای کې سپورټ کوو دغسې خلک ځکه چې دا مثال په ډیران باندې پراته په کوڅو باندې پراته وړوکی ته نفرت کوي غټ ته نفرت کوي نو داسې نه وي پکار دغو خلکو له مینه ویر کو دغه خلک دغه نسور نه راوباسو چې کوم هغه واز داس ولې دغسې خلکو سره ودرېږي نو انشاءالله دا یوه ورځ وي دغه ځوانان مثال مخکې وځي مخکې ترقي کوي خو صرف دغه دا ګندګیري د نشه چې دغه نه ختم شي. الله تاسو هم همت ډېر کړي الله تاسو هم کامیاب کړي په خپل مقصد کې چې دغسې خلکو تپوس کوئ دغسې خل نه سي او داسې خلک د کیمرې په شیشه دغه خلکو ته ښیي د اواز داس والا ته یې ښیي چې یاره دا وکسه دغه د سترګو کې اوښکې
دا جړه دا فریاد دا تاسو وینو نو دا څه د خپل بچی ور یادېږي خپل کور ور یادېږي یخنۍ موسم دی په ډیران باندې پروت په لارو کوڅو کې پراته د دغه هم زړه غواړي چې یاره موږ هم دغسې ښه جامه وای ښه کپړه وای ښه خوراک وای خو څه لا بېوسي دو کور کې غربت دی نشې تماشې کوي نو موږ دغه هغه کم وس داس ولئ چې یاره دغسې خلکو سره ودرېږي تعاون او مرسته وسره وکړي ډېره مننه حکمت جان الله هم کامیاب کړه خپل مقصد کې تاسو هم یو جهان مننه مختصر غونډه کې ټیم ورته راکړو ملګرو د ویډیو مقصد مې دا و چې په داسې خلکو باندې کار وکړي ځکه چې نن سبا څنګه تاسو ته پته چې لکه هسپتالونو والے بوزي خو شپې 3:30 بجې والے شپې 3:30 بجې هم وایي او ویم لګي موږ ته بل ورځ ماما جان کیسه کوله جن نیوز دوس په شیشه باندې تاسو بیا هم ګورئ نو مطلب دا ملګرو چې په خپل بچو باندې په خپل محله کې خاص خیال وساتئ چې دا چرته کینی او چرته د کېړې وګوره د حالات وګوره نو زه به دا وایم چې یو ماشوم هم دغسې ګاندو لاس کې روانلی نه به دغسې کېړو کې څوک بچی هم پرې نه خپل حالات وګوره د دا حالات وګوره زما حالات وګوره نو خفه کېږي په ودرېږئ داسې خلکو سره تعاون سره وکړئ مرسته ورسره وکړئ سینې ته یې راجوخت کړئ نو ډېره مننه بیا هم ولا تاسو له نور هم همت درکړي چې دغسې خلکو پسې ګرځئ او د لارو کوڅو نه یې رانسئ او د خلکو ته یې شو کوئ چې یاره دغسې غربت شته په دې علاقه کې ناشې تماشو والا یقین وکړه د ده د اوښکې وګوره د ده جاړه وګوره زه به دا ووایم چې دا به غونډه شپه و دغسې فریاد کوي جاړه به کوي بابا څه تکلیف دی تا دغسې بچی ته یادېږي نو دا نشه پرېږده نه بابا کم اسپتال کې ته لیکلی شاهي بالا ها چې علاج یې له فري کوو موږ سره ځې چې موږ دې بوځو واده به کې موږ سره به ځې توبه وباسې دا نشه و بیا نه کې واده وکړه الله سره واده وکړه چې بیا به نه کوو اوس څه خورې څه یې زړه ته کېږي ډوډۍ راغلې چې ډوډۍ له راوالو بیا بس خوشحال خو به یې که نه ځې به بیا موږ سره صحیح که نه کپړې هم ښایسته کپړې درکو دغسې کېړې بوټ به درکو ښایسته څادر به درکو هېڅ که د نشه دا څه زندګیه څومره پکې تنګ یې څومره خفه یې په دې کې تنګ یې پکې ډېر که نه رسوایي پکې څومره ډېره زیاته خپل بچی نشته خپل مور پلار نشته خویندې ورونه نشته خپل خپلوان نشته په لارو کوڅو کې خلک نه څومره نفرت کوي زیات کوي که نه په لارو کې دیکې کوڅې لارو کې واړم په کاڼو ولي دا ولې دا احساس تا ته شوی کله چې دا ما ولې ولي صرف نشه نشې وجه صرف دا کار ته ښه نه کې دا کار دی که صحیح کولی که نه دغه تا سره ټوله مینه کولی تا کې څه کمای ته انسان یې نشته که نه کمای خو صرف د نشې هغه کې چې دا نسور ته ختم کې دې نه توبه وباسې صحیح ده توبهګار شه انشاءالله چې څه زړه ته کېږي څه غواړې او که موږ سره ځې موږ به هسپتال هم بوځو انشاءالله موږ تکړه ورونه شته خیبر افریدي کاشف علي به یې دغسې مدد سینټر والا چې څومره هم دي هغه انشاءالله وداري تاسو باندې کار لګیا شروع یې موږ هم دا میشن دی انشاءالله دعا کوئ چې موږ خپل هسپتال دغسې کولاوږو او ستاسو غوندې خلکو پکې علاج فري کوو صحیح دعا به کې ډېره مننه ملګرو اخري کې زه جان چې خبرې ټوله وکړې میسج هم تاسو لور اخري کې به یو شاګرد مې خبره زار ته وکړم چې هغه کسان کوم کسان چې نشه خرڅي هغه ټول ته مې دا ریکوست دا فلم چې مهرباني وکړي چې دا نشونه پرېز وکړي ځکه که د بابا جي په ځای نن تاسو بچی درته ودرېدلی وای د دې بابا جي په ځای تاسو ورور درته ودرېدلی وای نو مه کوئ ځکه چې دوی ته خپل بچي ووایي او د نشې نه لاس واخلئ مه خرڅوئ ملګرو نور چې هر چېرته هم نور مال راکړي اجازت ولې الله